وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي، نبی علیہ السلام باندې د جنازې لمونځ چا کړی ده؟ محترمه علما وایي په کتابونو کې نبی علیہ السلام باندې د جنازې لمونځ داسې معلوم نه ده چې څو وارې سوی ده، یو دم نه ده سوی. نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم په حجرې خپلې کې ایښی و، صحابه ورتلل، جنازه یې پې کول، همداسې ډلې ډلې. علما وی اوله جنازه چې چا پې کړې هغه د څلورو لویو ملائکو ورباندې کړې ده، جبریل، میکائیل، اسرافیل او ملک الموت علیهم السلام. دغه خبر علامه ابن الحجر او علامه خطیب شربینی مغنی المحتاج کتاب کې ذکر کړی ده. وعلیکم السلام. سیف العبیده سیف الخالد په نامه یې ورور پوښتنه کړې، الله پاک دې دغه جهل له موږ نه ورک کړي. وروره دی وی چې دوه وړې نجونې چې 40 کلنې 40 میاشتنۍ یا 40 ورځنۍ دومره ولې یو په بل بدل باندې ورکړي دي، نو اوس هغې کې یو طرف منکر ده، نو نه ایجاب و قبول سوی ده او نه شاهدان سته ده. نو دا محترمه هغه وطن کې چې رواج د مغه ملیانو نه پوښتنه وکړي چې دا اوس څنګه د اسلام کې لاره دی هغوی درته پیدا کړي. وروره الله دې مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي، د انسانانو په ژوند لوبې کویه. دا واده د انسان یو حق ده، باید دی خپل کف ځان ته ولټوي، هغه لا پیدا سوی نه ده، د 40 ورځو ته یې په نکاح باندې ورکوه. الله پاک دې دغسې مسلمانانو باندې رحم وکړي. الله دې علماو ته د دې غیرت ورکړي چې امت مسلمه ته خصوصا افغانستان کې مسلمانانو ته په دغه مسئله باندې خبرې وکړي چې دا تاسو څه کوئ، ولې دې یو چا په ژوند باندې لوبې کوئ. اکثر افغانستان کې دغسې مسایلو نه جنجالونه پیدا وي. حسبنا الله ونعم الوکیل. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مخلص کابلی په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې د شویګانو خوراک څنګه ده؟ محترمه یو د غوښو شیان دا باید ښه خبردار احتیاط دار چې ونه خوړل سي، ما سوا له هغه نه نور خوراکونه یې پروا نه کوي. وروره الله پاک دې روغ جوړ لره. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، محترمه قرآن وی وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، نو دلته صرف تقوا دا ده چې باید ونه خوړل سي، دغه حلالی او غیر لغه نه دا نور خوراکونه یې که وخوړل سي پروا نه کوي. وعلیکم سلام. قاری امیر حمزه انس په نامه یو ورور پوښتنه کوي، د ورور پوښتنه داسې ده که چیرته یو سړی ملا پسې ودرېده، ملا په اول رکعت کې قل اعوذ برب الفلق ویلې وه، په دویم کې قل اعوذ برب الناس ویلې وه، نو دنه یو رکعت تیرو چې دی راغی نو امام پسې اقتدا وکړله، نو چې اقتدا یې وکړله یو رکعت خو تیر دله دنه، نو اوس د پورته سو نو هلته خو امام قل اعوذ بالناس ویلې وله، نو دی به په دغه رکعت کې چی وایي؟ هر چی چې وایي محترمه ویلالی سي، دی په دغه لمانځه کې چې دی تنا ځان ته ګرځي، دی مستقل ده. وروره دا هغه حکم نه لري چې وروستی صورت نسي ویلالی، هغه بیل حکم ده محترمه، دا بیل حکم ده. مسبوق چې د کوم مونځ چې ځان ته راګرځي په هغې کې دی داسې ده لکه مستقل غوندې. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره، کامیاب اوسېږي، الله دې جنتي که. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د بادغیس ولایت نه پوښتنه کوي چې کله څه ملګري راجمع سي، مثلا بانډار کوي، بیا رقص کوي، دا څنګه ده؟ محترمه رقص خو د سامري عادت و، الله دې جوړ لره، د مسلمان د شانه سره رقص و ګډېدل دا ناروا ده محترمه، جواز نه لري. موږ په حنفي علماو کې یو عالم کتاب جوړ کړی الرهس والوقص لمستحل الرقص، د څلورو مذاهبو د حرمت فتوایي په رقص نقل کړې ده. وروره رقص منظم ګډېدا ته وایي، داسې منظم حرکات چې د تاویدل را تاویدل یو منظم شکل مختار کړي. الله پاک دې روغ جوړ لره.